د کعبې شریفې څلورم وار بنا یا جوړول هغه دي چې د عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه تر شهادت وروسته وسوه، چې دا واقعه امام مسلم رحمه الله د عطا رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي او وایي کوم وخت چې عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه د حجاج ابن یوسف الثقفي د طرفه شهید کړل شو او په دغه جنگ کې د حجاج د طرفه کعبه شریفه په منجنیق ونړول شو، نو حجاج ابن یوسف و عبدالملک ابن مروان ته چې د وخت خلیفه وو د عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه د وژلو خبر او دا ولیکل چې ابن زبیر کعبه شریفه د اهل مکې د نظر څخه مخالفه جوړه کړې ده. عبدالملک ابن مروان ورته ولیکل موږ د ابن زبیر د کارو د مخالفت اراده نه لرو، کم چې په لوړوالي کې زیاتوب کړی دی پر هغه اندازه یې جوړه کړه، مګر دا چې حجر یې د کعبې شریفې په بنا کې داخل کړی دی بیرته یې ځینې وباسه، پر پخواني شکل یې کړه او دغه دوهمه دروازه چې ورکړې ده هغه هم بنده کړه، نو بیا کعبه شریفه ونړول شوه او بیرته د قریشو پر هغه پخواني شکل جوړه شوه. د تاریخ په کتابو کې ذکر شوی دی کوم وخت چې رشید چې د عباسي خلفاو څخه دی خلیفه سو، نو یې دا اراده وکړه چې کعبه شریفه ونړوي او بیرته یې د عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه د بنا پر قسم جوړه کړي، مګر امام مالک ابن انس رحمه الله ورته وویل یا امیر المؤمنین د الله روی ته وګوره، کعبه شریفه د وروستنیو پاچاهانو د لاس لوبه مه ګرځوه، یعنی د هر چا چې اراده سوه چې تغیر پکښې راولي بیا، او په دې ډول د کعبې شریفې هیبت د خلقو د زړو څخه پورته کیږي. نو رشید هم د خپلې رایې څخه واوښت او د کعبې شریفې نړول او جوړول یې پرېښود. دا هغه څلور واره وه چې په یقیني ډول سره کعبه شریفه جوړه سوې ده، مګر پنځم وار جوړېدل یې هغه دي چې په هغه کې شک او اختلاف شته، او دا هغه وار دی چې د ابراهیم علیه السلام تر جوړولو د مخه دی، چې آیا د ابراهیم علیه السلام تر جوړولو د مخه هم کعبه شریفه جوړه سوې ده که یا؟ په ځینو آثارو او روایاتو کې راغلي دي چې اول هغه څوک چې کعبه شریفه یې جوړه کړې ده هغه آدم علیه السلام و، او د دغه جوړېدو دپاره دلیل هغه حدیث شریف دی چې امام بیهقي د عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه وایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل الله عز وجل و آدم او حوا علیهم السلام ته وفرمایل چې زما دپاره کور جوړ کړي، او جبریل علیه السلام د کعبې شریفې خط او نقشه ور واچول، نو آدم علیه السلام مځکه کیندل او حوا علیه السلام یې خاورې او ډبرې نقلولې تر څو چې اوبو ته ورسېده. د کښته څخه غږ پر وسو یا آدم بس ده، او بیا چې یې کعبه شریفه جوړه کړه د الله عز وجل د طرفه وحي ورته وسوې چې طواف پر وکړي، او ورته وویل سوه چې ته اول انسان یې او دا اول بیت دی. بیا نو وختونه تېرېده تر څو چې نوح علیه السلام د کعبې شریفې حج وکړي، بیا وختونه او قرنونه تېر سوه څو چې ابراهیم علیه السلام یې دوهم وار دیوالونه پورته کړه. خو امام بیهقي د حدیث شریف په آخر کې وایي د دغه حدیث په اسناد کې یوازې ابن لهیعه سته، او ابن لهیعه ضعیفه دی، په ده سره حجت او دلیل نسي ویل کېدلی، او هلته نور روایات هم سته چې په معنا کې دغه د بیهقي و روایت ته نږدې دي، خو هغه ټول روایتونه د ضعف څخه خالي نه دي. داسې یو روایت هم شته چې اول هغه څوک چې کعبه شریفه یې جوړه کړې ده شیس ابن آدم علیه السلام و، نو که دغه ضعیفه روایتو ته اعتبار ورکو نو کعبه شریفه په ټول تاریخ او زمانه کې 15 واره جوړه شوې ده. خو ښه او بهتره خبر دا ده چې پر هغه اعتماد وکړو چې په یقین سره ثابت دي، هغه دا چې کعبه شریفه 4 واره جوړه شوې ده لکه د مخه چې په وضاحت سره بیان شوه، او بې له دغه 4 واره جوړېدو څخه بیا علم و الله عز وجل ته پرېږدو. هو په وروستنیو وختو کې یې ځینې وختونه ترمیمات او اصلاحات سوي دي. دا د کعبې شریفې د جوړېدو په باره کې یو څه معلومات. څه موده وروسته او تر بعثت 3 کاله د مخه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خلقو د دباندني ژوند څخه پتنګ و، هلته فسق او فساد، فجور او د بوتانو عبادت و، نو خود د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او د قوم په مابین کې ډېر فرق او لرېوالی و. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته تنهایی او فکر کول او د الله عز وجل عبادت ډېر خوښ وګرځېده. نو دا یې عادت و چې څه موده ترمنځ به د 2 ورځو او شپو دپاره غار حرا ته تلي. غار حرا په جبل نور کې یو کوچنی غار دی. د غرو ځینې غارونه ډېر لوی وي، مګر غار حرا کوچنی غار دی چې فقط یو یا 2 نفره پکښې ځایېږي، او د غره په لوړه حصه کې دی چې څوک بې تکلیفه او ستړیا نسي ورختلی. سبحان الله. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څونه ګرځېدی او څونه وګرځېدی چې په دغه غرو کې د خلقو څخه ګوښه او د خلقو څخه لرې چې څوک نسي ورتلای، د ځان دپاره
د ځان د خلوت او تنهایی لپاره ځای پیدا کړي. رسول الله صلی الله علیه و وسلم دغه غار چې د مکې مکرمې څخه 3 میله لري دی د خپل خلوت او تنهایی لپاره انتخاب کړی، ځکه د صلی الله علیه و وسلم نو خوښه چې بل څوک ورسره وي او مقصد یې هم یوازیوالی او د الله عز وجل عبادت و، چې په دغه تنهایی کې د کون په موجوداتو کې فکر واه او په دې کې د فکر کاوه چې د دې کون تر شا یو اداره کوونکی قدرت ده. او رسول الله صلی الله علیه و وسلم په هغه څه نور راځي چې د صلی الله علیه و وسلم قوم د هغه عقیده درلوده چې هغه شرک او باطل افکار وو. خو بیا هم ورسول الله صلی الله علیه و وسلم ته یو واضح لار او معین شریعت نور معلوم چې په هغه سره مطمئن او راضي وي. او د رسول الله صلی الله علیه و وسلم دغه تنهایی اختیارول د الله عزوجل په اراده سره و چې د هغه رسالت ولوی امانت ته آماده سي او په هغه رسالت سره د مځکې په مخ کې تغییر راوړي. ورسول الله صلی الله علیه و وسلم ته تر بعثت 3 کاله د مخه دغه تنهایی خوښه وګرځیده او دغه کوچنی غار د خپل فکر او عبادت لپاره خلوتګاه وګرځول. او دغه کوچنی غار حرا 2 خولې لري چې په یو ورننه وځي او بل خولې د کعبه شریف په وترفته ده لکه کلکین داسې ده او د هغې خولې څخه کعبه شریف معلومیږي. نو کوم سړی چې غار حرا ته داخل سي کولای سي چې دغه غار د داخل څخه کعبه شریف وویني. او رسول الله صلی الله علیه و وسلم په دغه غار کې د تفکر عبادت کاوه او کعبه شریف ته کتل. هر وخت به دغه غار ته د څو ورځو د پاره ورتلی او دا یې خوښه وه چې د رمضان په میاشت کې هلته ډېر واوسېږي. خو په هغه کال چې تر بعثت د مخه و رسول الله صلی الله علیه و وسلم په دغه غار کې پوره 1 میاشت تېره کړه. په پخوا کې به پوره 1 میاشت هلته نه پاتې کېدی، مګر د بعثت په کال پوره 1 میاشت هلته پاتې شو، ځکه د الله جل جلاله عبادت ډېر خوښ ورته ګرځېدلی و. هو یو وخت به د خورو یا اوبو راوړلو دپاره د کور د خبر د اخیستلو دپاره راکښته سو، خو بېرته به ولاړ. او په دغه آخري کال چې تر بعثت د مخه دی رسول الله صلی الله علیه و وسلم چې به پر لارې رهي و او دغه غار ته به تلي، اواز به اورېدی چې ویل کېده به السلام علیک یا رسول الله. او د صلی الله علیه و وسلم به شاوخوا وکتل، هیڅوک به نه و. په حیرت او فکر کې بسو چې دا څه اوازونه دي. رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمایي چې بیا مې تر وحیو وروسته د جبرئیل علیه السلام څخه پوښتنه وکړه چې یا جبرئیل تر بعثت د مخه چې به پر لارې تلم اورېدل به مې چې یو څوک راته وایي السلام علیک یا رسول الله. ما به شاوخوا وکتل، څوک به نه و. دا غږ چا کاوه او څوک و؟ جبرئیل علیه السلام ویل یا رسول الله دغه درختو او ډبرو سلام در باندې وایم. محترم وروره، آیا نن ورځ پر رسول الله صلی الله علیه و وسلم درود ویل د ځان سعادت او خوشبختي نه بولې؟ رسول الله صلی الله علیه و وسلم چې په الهي دربار کې کوم لوړ مقام او عزت لري، زما او ستا و درود ویلو ته ضرورت نه لري. خو زما او ستا دپاره درود ویل هغه شی دی چې زموږ رابطه پټینګېږي او د متابعت شوق مو په زیاتېږي، زموږ د ښه ژوند او خوشبختۍ سبب ګرځي. نو وروره په خپل ژوند کې درود ویل ډېر او عادت کړه، نتیجه به په یقیني ډول سره په دنیا او آخرت کې ووینه. کوم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د عمر 40 کاله پوره سوه، د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د ژوند په آفاقو کې د نبوت آثار او علامې ښکاره سوې چې د هغو علامو څخه یو هم رښتیا خوب و. رسول الله صلی الله علیه و وسلم به هیڅ خوب نه لیدی، مګر هغه کار به عینا په هغه شکل سره وسو چې په خوب کې به لیدلی و. امام المحدثین امام بخاری رحمه الله د ام المؤمنین حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها څخه روایت کوي چې فرمایي اول هغه شی چې په هغه باندې ورسول الله صلی الله علیه و وسلم ته وحی شروع شوه هغه الرؤیا الصالحه الصادقه، یعنی صالحه او صادقه خوب. هیڅ خوب به نه لري مګر هغه به داسې پیش او واقع سو لکه روښانه سهار. نو رښتیا خوب د نبوت د علامو او حسو څخه دی. څو پر دغه کیفیت 6 میاشتې تېرې شوې. د نبوت موده او زمانه 23 کاله ده. نو دغه صادقه خوب د نبوت 46 جز دی او الله جل جلاله یې هغه چاته ورکوي چې د جل جلاله خوښ وي. کوم وخت چې په غار حرا کې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د خلوت او تنهایی دریم کال او د رمضان المبارک میاشت و د الله جل جلاله دا خوښه او اراده سوه چې د مځکې پر خلقو خپل رحمت نازل کړي او رسول الله صلی الله علیه و وسلم په نبوت او رسالت سره مکرم کړي. څو هغه معینه ورځ راغله چې د بشر تاریخ ته، د مسلمانانو تاریخ ته، بلکې د مځکې د مخ تاریخ ته تغییر ورکړي. که موږ دغه ورځې ته فکر او حساب وکړو په دلایلو او قرائنو سره دا ممکنه ده چې دغه مبارکه ورځ معلومه او معینه کړو چې دا د دوشنبې ورځ او د روژې د میاشتې 21 تاریخ و چې دا 10 د اګست د 1410 میلادي کال و
او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عمر په دغه وخت کې په قمري حساب سره پوره 40 کاله 6 میاشتې او 12 ورځې وو، او په شمسي حساب سره 9 کاله 3 میاشتې او 22 ورځې وو. دغه د دوشنبه ورځ د بعثت او رسالت ورځ ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي زه په غار حرا کې ناست وم چې ناب وبره دفعتا یو سړی راته راغلی. دا شپه ده، تکه توره تاریکه ده، غر دی، تنهایي ده، هیڅوک نشته په غره کې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یوازې ناست. دا سړی جبرئیل علیه السلام او د یو انسان په شکل او قیافه ورته راغلی، نه د ملائکې په شکل. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي ناب وبره یو سړی راغلی چې سپین کالي اغوستي وه او د ده سره د جیباج یو لوښی یا ټوکر و. جیباج وریښمین ټوکر دی او په هغه کې یو کتاب و. څرنګه چې دا نفر دفعتا راښکاره سو، شپه ده، غر دی، تنهایي ده، تکه توره تاریکه ده، د سپوږمۍ شپې هم نه دي. څرنګه چې دا نفر دفعتا راښکاره سو ویې بیرول، بې غږه بې خبره یو دم پیدا سو او رانږدې سو. کتاب یې راته ونیوی او ویل یا محمد اقرأ، ای محمده ووایه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د بیرې په حالت کې ورته وویل زه ویونکی نه یم، یعنی لیک او لوست مې نه دي زده، نه شی ویلی سم او نه لیکلی سم. تاسې ته معلومه ده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امي و، ویل او نوشته کول یې نه وزده. که چیرې د ده صلی الله علیه و آله وسلم ویل او نوشته کول زده وای، کفارو به دا تهمت پر ویلی چې دا قرآن تا جوړ کړی او لیکلی دی. خو اوس ټولو ته دا معلومه وه چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم امي دی. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې زه دغه سړي په غېږ کې ونیولم او کښې یې کړم. قریبه وه چې د دغه کښې کښلو سره مې روح وتلی وای. او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بیره نوره هم زیاته سوه او دغه نفر بیا راته وویل یا محمد ووایه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بیا ورته وویل زه ویونکی نه یم. بیا یې زه په غېږ کې ونیولم او کښې یې کړم او بیا ویل یا محمد اقرأ. د درېیم وار دپاره محمد صلی الله علیه و آله وسلم وویل زه ویونکی نه یم. فرمایي درېیم وار یې بیا دونه په قوت سره کښې کړم قریبه وه چې نفس مې وخیږي او بیا یې وویل یا محمد ووایه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل څه شي ووایم؟ جبرئیل علیه السلام وویل اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فقط د سورة العلق دغه اولنی 15 آیات، دغه 15 آیات هغه اولنی آیاتونه دي چې د آسمان څخه په لیلة القدر کې نازل شوي دي. الله عز وجل فرمایي انا انزلناه في ليلة القدر، یعنی موږ دغه قرآن مجید په لیلة القدر کې نازل کړی دی او د روژې په میاشت کې نازل شوی دی. ځکه بیا هم الله جل جلاله فرمایي شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، یعنی د روژې میاشت هغه میاشت ده چې په هغه کې قرآن مجید نازل کړی شوی دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي کوم وخت چې مې دا آیاتونه وویل دا سړی غائب سو او لاړ. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ډېر زیات په بیره کې و چې دا څه کیفیت او حالت دی. په دغه وخت کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم صادقه او مخلصه زوجه حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها هلته په کور کې یې په زړه کې ور وګرځېده چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته یو څه ورپېښه شوې ده. نو یې خپل یو مریی وغار حرا ته ولېږي چې ولاړ شه وګوره چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته څه پېښه ده. ځکه دې ته خو معلومه وه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هلته دی. دلته بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د غار حرا څخه راوتلی دي او په ډېر تلوار د کور و طرف ته رهي دي. د ډېرې بیرې په سبب داسې چابک او په تلوار ځي لکه چې ځغلي. برایي چې غار ته راغلي ویلي ده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نسته. نو برایي دې خوا ها خواته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په پلټنه او پیدا کولو مشغول شو او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مکې مکرمې پر طرف په تلوار رهي دي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د بیرې او خوف په حالت کې خپل کور ته ولاړی. په دې هم نه پوهېږي چې زه د دې امت رسول یم، دا معلومات هم نشته ورته. خدیجه رضی الله تعالی عنها چې دی صلی الله علیه و آله وسلم ولیدي پوه سوه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ډېر بیرېدلی دی او اوس هم د بیرې په حالت کې دی او د ډېره خوفه څخه ریږدي، یخې کېږي او وایي زملوني، یعنی پټ مې کوي لکه د چا چې یخ کېږي ریږدي. خدیجه رضی الله عنها هم په یوه کالي پټ کړي تر څو چې بیره ځینې ولاړه او آرام شو. نو یې خدیجه رضی الله عنها ته هغه کیسه وکړه، ټول هغه واقعات چې ورته پېښ شوي وو ورته بیان یې کړه او ویل زه پر ځان وبېرېدم. تاسې ګورئ تر اوسه پورې په دې نه پوهېږي چې ما ته رسالت او نبوت راکړه.
خدیجه رضی الله عنها ورته وویل شاید ته داسې فکر کوې چې دا د جن او پیري اثر دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وویل هو. خدیجه رضی الله عنها وویل یا والله تا ته هیڅکله د جن او پیري شر او آزار نه درسیږي او الله تا نه خرابوي، ځکه ته صلې رحمي وسلوې، یعنی د دوستانو او اقرباو حقوق پر ځای کوي، رښتیا خبرې کوي، د ضعیفانو کومک کوي، د محتاجو ضرورت ور رفع کوي، د میلمه عزت کوي، د حق کومک او طرفداري کوي. ټول اخلاق د شاو کریم دي. جن تا ته تکلیف نشي رسولای. ورونو تاسو په دغه جملو کې فکر وکړئ. آیا خدیجه رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د عبادت صفات وکړي چې ته ډېر منځونه کوي، ډېر روژې نیسې، ډېر سجدې کوي او کې د اخلاق صفات وکړي؟ اخلاق د مسلمان په ژوند کې مهم شی دی. په لمونځو او روژو سر نه سره ورته چې انسان بد اخلاقه وي. خدیجه رضی الله تعالی عنها چې په اطمینان سره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وایي چې په والله وتا ته هیڅ تاوان نه درسیږي، په قسم سره ورته وایي یا والله تا ته هیڅکله د جن او پیري شر او آزار نه درسیږي او الله تا نه خرابوي. دا ټوله په چی په څه خاطر؟ اخلاق یې ورياد کړل. ستا دغه اخلاق دي، ټول اخلاق دي ښه او کریم دي. جن تا ته تکلیف نشي درسولی. نور هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پرېښاوه چې ښه آرام سو. بیا یې نو ورقه ابن نوفل ته چې د خدیجې رضی الله عنها د اکا زوی و وروستی. ورونو دلته یو ارتباط ته وګورئ. اول آیات چې نازل سو اقرأ، او اول سړی چې اوس رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورځي د هغه نوم ورقه. اقرأ ویل ورقه د کاغذ ورقه. دغه ورقه چې عرب او قریش نصراني سوي او دا قصه په وروسته کې درته وکړو چې څنګه او ولې نصراني سو. مقصد ورقه ابن نوفل د خدیجې رضی الله عنها د اکا زوی نصراني و. څرنګه چې د یهود او نصاراو کتابونه ویل او انجیل یې د عبراني څخه په عربي ډېر لیکلی و، نو د ډېرو معلوماتو خاوند و. په عمر ډېر او په سترګو ړوند سوی و. تقریبا ویل کېږي چې د 98 کال و. د انبیا علیهم السلام د ژوند معلومات ورته و او دا هم ورته معلومه وه چې د راتلونکي نبي وخت او زمانه رانږدې سوې ده. کوم وخت چې دوی ورقه ته ورغله نو خدیجه رضی الله عنها ورته ویل یا ابن عم، ای د اکا زوی د وراره څخه دې د ده حال واوره. ورقه ویل ای وراره څه شي دې لیدلي دي او اورېدلي دي؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه خپل حال ورته بیانوي او ورقه په ډېر تعجب غوږ ورته نیولی دي او اوري او هغه ټوله علامې چې د کتابو څخه ورقه ته ور معلومې وې هغه ټوله په محمد صلی الله علیه و آله وسلم کې موجودې وې. نو یې په آخر کې په لوړ اواز وویل الله اکبر، والله ناموس اکبر درته راغلی دی، هغه چې الله عز وجل و موسی ته راستولی و. ورونو د ناموس اکبر څخه مقصد جبريل علیه السلام دی او د ناموس معنا یعنی د سر او پټ راز ساتونکی، مګر هو هغه د خیر راز، او د جاسوس معنا د شر د راز ساتونکی چې د شر خبرې ساتي. نو د جبريل علیه السلام یو نوم ناموس اکبر دی او بل نوم یې روح یا روح القدس دی. لکه څرنګه چې الله جل جلاله په قرآن کریم کې فرمایي فارسلنا الیها روحنا، یعنی و مریم علیه السلام ته موږ زموږ روح ورواستاوه. د روحنا څخه مقصد جبريل علیه السلام دی. او بیا هم الله جل جلاله فرمایي تنزل الملائکة والروح فيها، یعنی په لیلة القدر کې ملائکه او جبريل علیه السلام راکښته کیږي. دلته هم د روح څخه مقصد جبريل علیه السلام دی. نو ورقه ابن نوفل ویل والله ناموس اکبر درته راغلی دی، هغه چې موسی ته راغلی و او عیسی علیه السلام یې نه کوي یاد. دا ولې؟ ځکه د ورقه دا عقیده نه وه چې عیسی علیه السلام نبي دی. ورونو نصارا پر درې قسمه دي. یوه ډله یې وایي عیسی علیه السلام په خپله رب او اله دی، العیاذ بالله. او د نصاراو بله ډله بیا وایي چې مرتبې او درجې درې دي. یوه د الله درجه ده او یوه د نبي، او د دغه دوو درجو په مابین کې یوه بله درجه شته چې تر الله کښته او تر نبي لوړه ده. او عیسی علیه السلام په دغه درجه کې دی چې د ورقه ابن نوفل عقیده هم داسې وه چې دا عقیده نه پوره شرک دی